خبره دا ده چې دا د مهاجرینو مسله چې دا نو که موږ دا وګورو نو دا مهاجرین چې کوم دی نو د 1980 نه یا د 84 نه چې کوم دی نو را روان دي په دې کې مختلف قسم مهاجر راغلي دي. څه مهاجر خو داسې راغلي دي چې هغه په خپله باندې نه راتلل او په افغانستان کې مجبوره شوي دي د خپل کورونو نه په زبردستۍ راوستی شوي دي. جنګیالو یا سوکارد مجاهدین هغوی چې کوم دی نو په زبردستۍ راوستي دي او یا د هغې تاسو د مخې دا خبره چونکې ډېره اوږده ده نو زه په هغې باندې پوره خبره نشم کولی، خو بهرحال اختصار سره دا وایم چې بیا دلته چې کوم دی نو روسیان چې افغانستان ته راغلو نو د هغې خلاف چې کوم دی نو دلته امریکې او زموږ د پاکستان حکومت او د امریکې نورو ملګرو چې کوم دی نو په هغې کې دغه وکړو دا مداخلت وکړو او د کم ځای نه چې کوم دی نو بیروني جنګجو دلته راوستل چې په هغې کې عربیان هم دي او په هغې کې چې کوم دی نو افریقنیان هم دي او په هغې کې د نورې دنیا چې کوم دی نو جنګجو خلک یې دلته راوستل او هغې په دغه کې شریک وو چې د افغانستان دا معاشرې ټوله چې کوم دی نو ړنګه کړه او نتیجه دا وشوله چې بیا او زموږ او د بدې مرغې نه د افسوس نه زموږ حکومت چې کوم دی هغه خلک د هغې سپورټ کوله او هغه خلکو د هغې پیټرنشپ یې کوو. بیا هغه خلک دلته پاتې شو او بیا چې کوم دی نو د هغې نه ډېرې ستونزې موږ ته جوړې شوې، پاکستان ته هم ډېرې ستونزې جوړې شوې لکه اسامه بن لادن او نور نو زه دا وایم چې دا افغان چې کوم دی چې څونه افغان مهاجرین راغلي دي هغې کې یونیفارم خبره نشته، یونیفارمیټي پکې نشته دی، مختلف قسم خلک دی. څوک چې کوم دی نو دا لکه څنګه د حیات صاحب لیکلي دي چې د 20 اګست 2021 نه پس چې کم د افغانستان کې چې څه وشو چې امریکنیان د افغانستان نه لاړو او هلته چې کوم دی نو طالبان کابل ته نو هغه هلته چې کوم ترقي پسند خلک وو او کم صحافیانو جرنلیسټونو هغوی د خپل سر د بچاو دپاره چې کوم دی نو پاکستان ته رالو او دلته چې کوم دی د سر سوری واغستو. نو خبره دا ده چې دا مختلف قسم مهاجر دي دي ته ټولو ته سړی چې کوم دی نو موږ خو غواړو چې ټولو ته چې کوم دی نو د هیومن رایټس په بنیاد په نظر باندې وګورو، خو اوس چې کوم دی نو ټول ته په یو نظر چې ته ګورې نو زه وایم چې دا به دلته ټول دانشور خلک راغلی دی، تعلیم یافته خلک راغلی دی، که دې ټولو ته په یو سترګه ګورې نو ما خیال دی چې دا ناممکنه ده. اوس زه ته په خپله ذاتي ته ور ووایم داسې افغانان راغلي دي چې هغه لینډ مافیا دي او ګینګسټرز دي. اوس او هغې چې کوم مخکې راغلي دي نو د هغې سره خو دغه سوکارد کاغذونه هم شته. د پاکستان خو یو مسله دا هم ده چې دلته ډیګري هم چې کوم دی نو جعلي میلاویږي، دلته ډیګري هم جعلي میلاویږي، دلته سرټیفیکیټ هم جعلي میلاویږي. دا کمپیوټر ډرافټ چې راغلی دی نو په هغې کې ته زه به د ډاکټر سرفراز سرټیفیکیټ راواخلم په خپل نوم باندې به جوړ کړم. خبره دا ده چې دا اصلي زمونږ حکومت کمزوری دی، زمونږ ادارې کمزوري دي، زمونږ ادارې چې کوم دی نو هغه آنیسټ نه دي چې هغې په ښه کې او په بد کې، په صحیح کې او په غلط کې چې کوم دی تمیز وکړي او د هغې په نتیجه کې چې کوم دی چې د چا سره صحیح ډاکومنټ دي چې هغه صحیح ډاکومنټ والا خلک هغه که مهاجرین دي او که د UNHCR کاغذونه دي چې هغه دلته پاتې شي. باقي خبره دا ده چې زه د دې سره ملګرتیا نه کوم. ما زمونږ د پارټۍ یو لیډي لیډره ده، هغې په پارټۍ په پیجز کې دننه لیکلي وو چې دا د افغان ګورنمنټ سره او د امریکې سره د هغې آرم ټویسټینګ دی. امریکې موږ خو په دې جوګن یو چې موږ د امریکا آرم ټویسټینګ وکړو او افغان چې کوم موجوده حکومت دی نو هغه تاسو ته معلومه ده چې هغې خو نه بین الاقوامي قانون مني نه چې کوم دی نو بل څه قانون مني. هغه کمې خبرې چې هغې کوي په خپله باندې د هغې پته نه لګي چې دوی څه غواړي، چې دی په اسلام کې چې کوم دی نو کوم اسلام غواړي. نو عرض دا دی چې د هغې سره آرم ټویسټینګ نه کېږي څونه پورې چې د ډي ان اے تعلق دی نو که ډي ان اے فرض که یو پروفیسر یا یو ډاکټر
د انویسټیګیشن لپاره استعمال کی یو خبره ده، خو هغه دې لپاره خو نشي استعمالولی چې په ډي ان اے کې دا سړی پښتون دی یا دا سړی چې کوم دی د تعلق د قندهار سره دی یا د تعلق په ډي ان اے کې د کابل سره دی، نو دا چې کوم دی نو ملزم دی، مجرم دی. دا خو کېدی نشي. دا خو بهرحال لیکل پکار دي لازمي طور چې ډي ان اے چې کوم دی نو دا د چا دغه نه ډیسایډ کوي. ډي ان اے خو یو ډېر لوی غټ دغه دی سکین دا سوی ته سکوپ دی چې پای کې ډېر